سو خبرې راته مخکې کیږي خلک واورې زما زړه پې ډېر خوږېږي د ډېر وخت نه مې په زړه باندې پرتې دي وسې وایم نور مې زړه کله صبرېږي پاک الله ورکړی چاله چې اولاد وي اولاد خوږ وي مور او پلار پې ډېر نازېږي مور او پلار یې تېروي لوږې فزان به خو بچو ته به هر څوک دی خوشحالیږي سموده پسې چې زوی کله زلمی شي بندوبست یې د واده ورو جوړېږي لنډه دا چې اګو به د واده وشي مور او پلار یې په جامو کې نه ځایږي د واده نه پسې زوی ته کوه خیال بیا سموده پسې د زوی کردار بدلېږي بیا په کور کې په مور پلار باندې وي تنګ ډېر هېڅ بې حسه یې په سترګو بد لګېږي په وړو وړو خبرو یې رټي خاص په اور کې ترېنه عمر یې تېرېږي خو اخیستر نه مور او پلار به ځان له جوړ کي همیشه به د هغوی په خیال چلیږي که هغوی ورته انسان وایي انسان وي که هغوی وایي چې خر سازیږي کم مقام ته راوستو چې مور او پلار دی هغوی اوس خو دشمنان ورته ښکارېږي ته به نه وایې که داسې څه مور پلارو بیخي بلکل یو ساعت یې نه یادېږي نه د حق نه د خدمت په دا شان کې په باره کې څه د دوی زړه کې تېرېږي عجبه غوندې اولاد د حق حیران یم ډېره ښه ده دا دنیا چې نه ورانېږي خلکه واوره دنیا ټوله داسې نه ده بې وقفه پکې کم داسې پېښېږي پاک الله دې ورته وکړي هدایت خپل چې مور پلار ترې نه باقي نه ازارېږي کړي رازق مور او پلار چانه خفا وي تنها وایي په عقبه چې نه خوارېږي